السلام علیکم او ستړي مشه د پروګرام ولولې سره واشنگټن ډي سي نه ز وکیل خان یم. دا د وایس اف امریکا ډیوا اونیزه خپرونه ده. په دې خپرونه کې هر اونۍ موږ تاسو د هغه ځوانانو پیغلو سره ملاوهو د چا چې لاسته راوړنې وي یا په ټولنه کې مثبت رول لوبوي او د دې ترڅنګ د ځوانانو په چیلنجونو مشکلاتو او دوی ته ورپېښو ستونزو باندې هم په دې خپرونو کې موږ خبرې اترې کوو. نن به هم داسې وي. نن به موږ په دې خپرونه کې تاسو اسلام آباد ته بوزو چېرته نه به چې موږ سره یاسر شرار ملګري کیږي څوک چې پخپله یو آنلاین یا ای کامرس یا د انټرنیټ د لارې خپل کاروبار کوي. د اسلام آباد نه ډېر زیات سټوډنټان یا طالب علمان هم لري څوک چې هغه تربیه کوي. د دې ترڅنګ به موږ تاسو پېښور ته بوزو. پېښور نه موږ سره ماریا بنګش بیبي میلمنه کیږي. ماریا بنګش بیبي هم د افغانو جامو کاروبار کوي. په پېښور کې خپل دکان یا شاپ هم لري او د دې ترڅنګ د خپل کاروبار د انټرنیټ د لارې هم کوي. د دې نه علاوه به تاسو موږ ملاوهو د شاهرخ خان سره. شاهرخ خان د خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتي. په دوبۍ کې ژوند کوي. د انټرنیټ د لارې بزنس کوي. دغه ټولې طریقې به تاسو ته وایي او په دې خپرونه کې به موږ تاسو ته ځینې راپورونه هم وړاندې کوو د موضوع سره سم. خو اول یوه دمه. د دې وړاندې چې زه خپلو میلمنو ته لاړ شم او هغوی ته پخیر راغلي ووایم، اول تاسو ته یو ویډیویي راپور وړاندې کوو چې د دوبۍ څخه د ډیوا خبریال عرفان بادر رالیږلی. متحده عرب اماراتو ته د ښه سباوون په تکل کې راغلي پښتانه مسافر د خپلو کارونو سره په آنلاین ډول سوداګري هم کوی شي. دلته میشت څه ملګري رایوځای شوي او د چرسدوالو څپلو د خرڅ بیپار یې پیل کړی. وی او ویډیو سره خبرو کې ویل چې د سوداګرۍ په طریقو کې بدلون راغلی او ای کامرس د راتلونکي وخت ضرورت دی چې پښتانه ترېنه بې خبره نشي پاتې کېدی. مونږ چې کله هم یو پروډکټ سٹارټ کوو نو هغې نه پهله هغې ټیسټینګ کوو. مونږ لږې سپلای آرډر کړی اور هغې باندې مونږ ایډ وچلولو په ټیک ټاک باندې ویډیوز مې واچولې اور مونږ کتل چې خلک په دې کې انټرسټ اخلي یا نه اخلي. چې مونږ ته پته ولګېده یار دلته ډیمانډ ډېر زیات دی نو مونږ پاکستان نه 400 نه ډېر غټ مقدار کې چپلې دلته آرډر کړې. دا ملګري په شارجه کې خپل کارونه کوي او یو کمره کې د پاکستان نه راوړل شوي سامان کېښودی. هر یو تن ځانګړې ذمهواري ترسره کوي. دلته کې اوس زموږ چې کوم دا سیټ اپ دی موږ د ملګري چې یو ځای یو نو زما پکې دا کار دی زه دغه چې کوم دی د ایډز والا سایډ یا د ویب سایټ والا سایډ چې کوم دی دا زه ډیل کوم. د ټیک ټاک باندې فیسبوک باندې انسټاګرام باندې په دې باندې موږ ورته ایډز چلو او سټور چې کوم دی شاپیفای باندې موږ سټور جوړو د هغې نه پس موږ پې ایډز چلو. یو بل ځوان چې د دیر سره تعلق لري او د پېښور انجینرینګ پوهنتون نه یې میکینیکل انجینرینګ کړی وایي چې عرب اماراتو کې اغوستل شوي سامان هم دوی په آنلاین فاڼه خرڅوي. دلته کې ټول خلک هم دغه شان دي کولی شي چې ستاسو د یوه تنخوا یا یوه نیمه تنخوا که څوک لیبر دی یوه نیمه تنخوا تاسو سایټ ته کوي هغې تنخوا باندې تاسو پروډکټس تاسو واخلئ او هغه تاسو آنلاین د هغې دپاره ایډز وچلوئ نو تاسو ته هم دغه شان دي کې ریسپونس راځي. ټول نه امپورټنټ خبره چې په دې کې د هغه ستاسو کمټمنټ دی. د ریپورټونو تر مخه په پاکستان کې د روزګار نشتوالي له کبله د هیواد نه بهر تلونکو شمیره کال په کال سیوا کیږي. دې ځوانانو هم ښه تعلیمونه کړي خو پاکستان کې ورته روزګار میلاو نه دی نو مسافر شوي. د دې ځوانانو په وینا عرب اماراتو کې میشت کارکوونکي کوی شي چې د خپل روزګار سره داسې دندو ته لاس واچوي چې ورته اضافي ګټه رسوي نو مالی حالات به ورځ تر بله ښه کېدو پله روان شي. عرفان بهادر وی او ویډیو یو ای. د ډیوا قدرمنو کتونکو دغه راپور تاسو وکتو چې د دوبۍ څخه د ډیوا خبریال عرفان بادر رالیږلی و. اوس ځو خپلو میلمنو اړخ ته. دا وخت یې راسره د سکایپ په لیکه زموږ درې واړه میلمانه یاسر شرار، دغه شانتې ماریا بنګش
او شاروخ خان ملمانه شوي دي. درې واړو ته په خیر راغلی وایم. ستړي مه شئ. سلام علیکم. مننه کوم چې ډیوې ته وخت ورکوي او راسره خبرې اترې کوي. او غواړم شروع اول د یاسر شرار نه خبر غواړم، د هغې د خبرو نه کول غواړم چې زموږ اورېدونکو کتونکو سره له خپلې خولې خپل ځان معرفي کړي او د خپل کار او د خپل ځان په اړه ورته ووایي. یاسر. السلام علیکم وکیل خان صاحب، ډیره مهرباني د ډي وی ټي وی، ډیره مهرباني چې موږ آنلاین واغستو. او زما نوم یاسر شرار دی، د دیر لور سره تعلق لرم او تقریبا په 2016 کې ما د انګلیش لټریچر ډیګري کړې ده او د هغې نه پس په 2017 کې ما دا شی وګڼلو، دا سوچ مې وکړو چې په دې راشه خپل کار روزګار شروع کړم. زه ای کامرس ته مې ځان شفټ کړو. په 2017 کې زه د دراز نه مې سٹارټ واغستو، ای کامرس مې سٹارټ کړو او هغه سفر رو روان په 2021 کې ما خپل برانډ لانچ کو د هینډ میډ مافیا په نوم باندې چې په هغې کې مونږ ټریډیشنل پښتنو چې کم چپل کم ته چې مونږ پیښوري چپل وایو هغه مې په مارکیټ کې انټروډیوس کړه او د هغې نه پس بیا رو زه ټیچینګ تام راغلم. ما دا شی په مارکیټ کې وکتو چې زموږ کم ځوانان دي هغه ضایع کېږي، ډیګري وکړي، هغه اخوا دېخوا ګرځي، د هغوی سره څه جاب نشته دی، څه د هغوی سره څه لاره نشته چې هغې لارې طرف ته لاړ شي. نو ما دا شی په مارکیټ کې وکتو چې ډېر زیات سکوپ دی، خلکو ته پته نشته، خلک په امازون پسې ورپسې دي، خو د امازون نه جدا هم یوه دنیا شته دی کم ته چې مونږ شاپیفای ای کامرس وایو. نو ما دا هغې ټریننګ شروع کړه، اویرنس مې شروع کړو او یو سلوګن مې شروع کړو چې د هغې مین مقصد زمونږ دا و چې میډ ان پاکستان کم پروډکټس چې زموږ په پاکستان کې جوړ شوي دي هغه مونږ په پاکستان کې او په پوره دنیا کې خپور کړو. نو هغه یو سفر دی روان دی الحمدلله. تقریبا زموږ سره اوس په کمیونټي کې تقریبا 20 نه 30 هزار کسان داسې دي چې هغه یو بل ته زده کړه کوي او یو بل نه شیونه یې زده کوي او په مارکیټ کې یو بوم جوړ شوی دی چې خلک د لوکل ای کامرس نه لګیا دي پیسې ګټي. نو هغه حساب سره موږ بیا د پاکستان نه پس په یو ای کې هم خپل کار سٹارټ کړو چې کم ماشاءالله زموږ کم پارټنر دی شاروخ، هغه په یو ای کې هینډل کوي. نو الحمدلله ډېر ښکلی سفر دی چې دا روان دی. سمه ده. شاروخ سره به هم خبرې اترې کوو، ماریا بیبي هم را سره ده. ستاسو په دغه خبرو کې یو څو خبرې زه غواړم چې د هغې لږ وضاحت هم وشي. او هغه دا تاسو خپلو خبرو په شروع کې ووایي تاسو وایي چې ډیګري مو کړه، تاسو وایي چې په ډیګري کې څه نشته. موږ تاسو غواړو چې نورو ځوانانو ته ایز ا رول ماډل یا ستاسو د کارونو نه هغې زده کړه وکړي. کم هغه ځوانان چې څنګه تاسو ویلې چې سبقونه یې ویلي دي خو روزګارونه ورته نه میلاویږي، نو هغوی د دې د لارې د دې نه ګټه ترلاسه کولی شي. د دې نه علاوه تاسو یو نوم واغسته چې هینډ میډ مافیا، دغه شانتې څه نوم واغسته، دا راته لږ واضحه کړئ. هینډ میډ مافیا مطلب دا د لاسو جوړ سامانونه ده، مافیا دا راته دا خیر یو مارکیټینګ ټیکنیک دی چې د هغې سره ته داسې یو عجیبه نوم کېدی چې د خلکو په ذهن کې پرېوځي. نو هغه ټیکنیک مونږ اپلای کړو چې د خپل زمونږ چې کوم دا برانډ دی هینډ میډ مافیا چې په دې کې مونږ ټریډیشنل فوټ ویر، پېښوري چپل او دا کپتان چپل دا خرڅو. نو د دغه شروعات مونږ 2021 نه وکړه. په شروع کې لږ ډیفیکلټیز وو، الحمدلله نن سبا د پاکستان یو سټیبل برانډ دی چې د هغې پوره پاکستان ته سپلای کېږي. آنلاین زموږ سره د هغې آرډر راځي او هغه آرډر په پوره پاکستان کې مونږ ډیلیور کوو. دغه شانتې بیا په یو ای کې هم اوس مونږ د دې سیټ اپ تیار کړو او په رو مونږ انشاءالله ګلف او بیا یورپ طرف ته به دا ایکسټینډ کوو. سمه ده. نورې خبرې هم کوو یاسر، خو زه غواړم چې ماریا بیبي څوک چې را سره د پېښور نه دا وخت اسکایپ په لیکه باندې میلمنه ده او یو تکړه پیغله ځوانه ده چې خپل دکان لري او د زرګونو په هغه دکانونه چېرته چې زیاتره دکانونه د سړو دي وایي چې تقریبا په زرګونو په شمېره کې دي، د نږدې تقریبا د 2000 پورې ویل کېږي او په هغې کې ماریا یوازینۍ پیغله ده یا ښځه ده چې خپل دکان لري او د دې تر څنګ په انټرنیټ باندې هم خپل کاروبار کوي. ماریا بیبي یو ځل بیا ستاسو اړخ ته راځم او غواړم چې له خپلې خولې د خپل کاروبار او د خپل ځان په اړه زموږ کتونکو او اورېدونکو ته ووایئ. السلام علیکم. زما نوم ماریا بنګش دی، زما تعلق ضلع کوروم سره دی. ما د افغاني کپړو کاروبار 2017 کې شروع کړو. اول کې خو مطلب ما کور دپاره ډیزاینینګ کولو، خو بیا ورو ما انټرنیټ ته دا شیز راوباسلو. نو ما به چې کوم ډرس ډیزاین کولو هغه به ما په آنلاین اچولو د هغې تصویر. نو بیا ما د ډیزاینینګ کې زده کړل چې دا زمونږ کلي کې د خلک ښځې جوړوي، افغانیانې ښځې شوې، زمونږ د فاټا چې کومې ښځې شوې دا کمیسونه په لاس جوړوي او هغه دي آنلاین مطلب موږ راوړلو به ترې نه او ما به دلته کې ډیزاین کولو، هغې کې به موږ ډرس جوړولو.
او هغه به مونږ آنلاین خرڅول، خو مونږ په دې نه پوهېدلو چې یاره دا آنلاین څنګه کوو، دا خلک به دا جوړولو، خو دوی په د آنلاین طریقې باندې نه پوهېدلو چې یاره دا ډریس مونږ جوړوو یا څه کوو. نو مونږ دا ډریس چې دی 2019 کې آنلاین یو انسټاګرام اکاونټ جوړ کړو، ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو او دا مونږ ویډیوز جوړول کو او اپلوډ کول به مونږ کولو. نو دې سره زما دا کاروبار چې دی انټرنیشنل لیول ته راووتم. بیا چې دی دا 15 میاشتې کېږي چې ما ډین سټریټ سنټر کې خپل شاپ وباسلو فزیکل فارم کې، ځکه چې زما ډېر کسټمرز به راتلل بهر نه او دلته به زمونږ فزیکل شاپ نه و، مونږ به صرف آنلاین دا خرڅولو. ورو ورو زمونږ اوس دا دوکان هم ډېر ښه شو او زمونږ سره 10 ښځې دي چې هغه ماته کورونو کې دا هینډ میډ شیزونه جوړوي او مونږ ته داسې ښځې دي چې هغه یې راته په کلو کې را پیدا کوي چې څوک جوړوي هغې ته ورځي او هغې نه یې راخلي سامانونه په منتلي بیس باندې ورځي، هغې مونږ ته سامان جوړ کړی او راوړو او مونږ دلته کې کپړې جوړوو، آنلاین ډیزاینینګ پکې کوو، هغه بیا مونږ آنلاین خرڅوو. خو مونږ هماغه شان زاړه خرڅوو، نوي خرڅوو. نو مونږ غواړو چې د خپل کلچر بهر ملک ته راوباسو. نو زمونږ چې دی ټول کسټمرز بهراني دي، پاکستان کې زمونږ ډېر نه خرڅېږي، زمونږ چې دی ټول امریکې نه دي، جرمني نه دي، کینیډا نه دي، مختلف ملکونو نه زمونږ کسټمرز دي آنلاین. شاروخ خان اړخ ته راځم. شاروخ خان غواړم که تاسو راته خپلې خولې ووایئ چې په دوبۍ کې تاسو هم د یاسر شرار سره په پارټنرشپ کې یا په ملګرتیا کې یا په شریکه باندې کاروبار دی دغه تاسو دوبۍ برانچ او دغه شانتي دغه سمبالوي. خپل ځان په اړه زموږ اورېدونکو کتونکو ته خپلې خولې کې ووایئ. ټول نه اول خو زه د ویو ډیو ټیم ته ډېر شکریا ادا کوم. مونږ له دا مخاطب کړو، مونږ کم پښتانه بیا سپیشلی وکیل صاحب تاسو ولوله پروګرام ته چې مونږ نه پښتانه کم بیکورډ ایریا سپیشلی بیکورډ ایریا پښتانه چې دي تاسو مخې ته راول. هغه نه بعد په دې پروګرام په توسط سره زمونږ راخور مرګي بي ته د سلوټ کول غواړم چې بجای دې چې دا یو فیمیل دا بجای دې چې د بیکورډ ایریا سره تعلق ته دې دونه همت کو خپل کاروبار شروع کو. دا غینه خپل بار کې دا ویل غواړم دا میجر چې کوم دا بیسیکلی د یو پسماندې علاقې نه لوور دیر نه یم او ایجوکیشن ما میکانیکل انجینیرینګ کړه د یو ټي پېښور نه او تاسو پته چې زموږ علاقې خلک ډیر بیکورډ کله چې موږ خار ته راوځو کله چې موږ بهر ته راوځو نو موږ دنیا وینو موږ انټرنیټ سپیډ وینو زم په علاقو کې نه انټرنیټ سیګنل شته نه لکه مطلب موبایل سټرنث دونه شته خو چې موږ کله بهر ته راوځو او بهر مارکیټ وګورو نو بیا مونږ الګ بلد شو. دا خپل میجر کولو نه پس ما دا ډیسایډ کړه چې څونه هم ډیولپ ملک ته بنده بهر وځي اپورتونټی سیوای نو زه یو ای ته رالم او دلته کې می په 2019 کې دلته کرالم او دلته کې می 3 کاله په یو کمپنی کې ایز ا میکانیکل انجینیرینګ جاب وکړو. چې کله جاب وکړو زما ملاقات د یاسر سره وشو. یاسر چونکه زما د بچپن مرګره هم دی او دغه سره زما تعلق و. دلته کې چې کله راغی هغه نو هغه ماته دا یو آیډیا راکړه چې ولې نه ته دونه غټ ارګنایزیشن کې کار کې دونه کمیونیکیشن سکل لستا ته د خپل یوټیلایز کو خپل یو کاروبار سیټ اپ وکړه. نو بیا موږ کیسه کارو کو چې زموږ کم هینډ میډ مافیا پاکستان والا کم برانچ دی دا غي موږ دلته کې یو برانچ کولاو کو کم مین هډ افیس چې رقم دلته برانچ کولاو کو دغه د لپاره ټیک ټاک اکاونټ مو ویب سټ هر سم سیټ اپ کړه او د دې ایڈورټایزمنت موږ شروع کو. تاسو یقین وکړئ چې کله موږ د دې ټیک ټاک ویډیو اوله اوله ویډیو کوم د ډیر زیات وایرل شو او انتهایی ډیر زیات کالز راتلل. اصل کې په یو ای کې دا کم کپتان سپلای چې دا یا کم دا 400 والا سپلای چې دا دلته کې خلک ډیر زیات شوق کوي خو د ډیر زیات مصروفیت د وجې نه دلته کې څوک شاپس ته نه ځي او چې شاپس دي هغه ډیر کم دي. نو دا موږ یو اپورچونټي وګڼله او هغه اپورچونټي موږ دلته کې هغه یوټیلایز کړه او موږ ته ډیر پازیټیو او ډیر ښکلی ریسپانس میلاو شو او اوس موږ هم په دغه فیلډ کې لګیا یو. چې سمه ده. یاسر اړخ ته راځم او یاسر نه پوښتنه لرم چې یاسر راته ووایي چې په پاکستان کې کم پلیټ فارمز دي چې پښتانه ځوانان او پیغلې هغه پلیټ فارمز باندې خپل چې کوم دین خپل پروډکټس یا خپل شیزونه خپل سامانونه هغه خرڅولی شي. وکیل صاحب زموږ سره په پاکستان کې چې کوم سوشل میډیا پلیټ فارمز دي هغه ټیک ټاک دی فیسبوک دی انسټاګرام دی که هر یو دی زمونږ طرف ته زمونږ د پښتنو سپیشلی المیه دا ده چې خلک په ټیک ټاک داسې یوز کوي چې انټرټینمنټ لپاره یوز کوي. ټیک شو هغه یو د دې یوز دی تاسو یوز کولی شئ. خو دویم طرف ته که راشئ پوره دنیا د فیسبوک ټیک ټاک انسټاګرام نه په لکاو په کروڑاو روپۍ د میاشتې ګټي. زمونږ خلکو دغه مونږ خلکو خو ایون چې انټرنیټ نشته دی نو هغه ته څه پته خو چرته انټرنیټ میلاو شي 2-3 ویډیوګانې وکتل خوشاله شو بس موبایل کې خودو
دا موبایل چې مونږ په لاسو کې نیولې دی دا انتهایی پاورفل ټول دی د دې په تھرو سره مونږ په فیسبوک باندې هم څه شی خرڅولی شو. انیشیل فیز زمونږ سره میسنجر دی، فیسبوک مارکیټ پلیس دی او د دې نه علاوه واتس اپ دی. دا درې داسې دي چې دا زمونږ سره مینوال کمیونیکیشن تھرو باندې مونږ خپل پروډکټس خرڅولی شو. د دې نه پس چې مونږ راځو اټومیټک چینل دی د هغې په تھرو باندې مونږ په فیسبوک، انسټاګرام، ټیک ټاک او دغه شانتي سنیپ چیټ وغیره په دې باندې مونږ پیډ ایډز چلو. په دې باندې مونږ د پلیټ فارمز ته پیسې ورکو چې زمونږ چې کوم پروډکټ دی، زمونږ چې کوم برانډ دی چې هغې له ریچ ورکړي او هغه زیات تر زیات خلکو ته مخې ته راشي. چې زیات تر زیات خلکو ته مخې ته راشي نو د هغې کې زیات خلک چې کوم دی بایینګ کوي. نو کرنټلی په پاکستان کې چې د ټول نه زیات کم ټرند روان دی هغه فیسبوک دی او ټیک ټاک دی چې په دې باندې مونږ پیډ ایډز چلو او خپل چې کوم زمونږ پوټینشل کسټمر دی هغو ته مونږ خپل پروډکټ ښیو چې دا پروډکټ اویلیبل دی په پاکستان کې چې تاسو ته په کم ځای کې هم دا پکار وي تاسو ته ډیلیوري ملاویدلی شي. نو زه په دې ټایم کې فیسبوک او ټیک ټاک زموږ دپاره داسې دوه پلیټ فارم دي چې د دې نه یو کس سره پراپر نالج وي نو منتلی تی 2-3 لکه 4 لکه او 10 لکه روپو پورې پیدا کولی شي. دا تاسو د ډیجیټل دغه سوشل میډیا دغه پلیټ فارم ته یادوي چې دې نه پیسې ایستي شي. خو زه پوښتنه دا لرم تاسو نه یاسر چې زیاتره خلک چې کم دی نو مثال په توګه نورو ویب سایټو ته یعنی نورو ځایونو ته یعنی زه به مثال ورکړم د امازان بیا ورسره چې کم دی نو ای بی او دغه شانتې علی بابا نو دغه طرفونو ته هم زیات دغه کوي. آیا خلک یا ځوانان یا پیغلې دغلته په دغه سیمه کې په دغه ریجن کې د دې نه دي خبر چې آیا په دې ډیجیټل چې کوم تاسو دا کوم پلیټ فارم یاد کو په دې باندې هم دي خپل بزنس یا خپل کاروبار ته وده ورکولی شي؟ بالکل ورکولی شي. اصل کې زموږ سره چې کوم آډینس ناست دی، زموږ سره چې کوم پوټینشل کسټمر ناست دی چې هغه څه شی اخلي یا اخیستی شي هغه ټول په سوشل میډیا باندې پروت دی. خلک زموږ چې کوم که حساب ولګو نو 10 کروڑه پاکستانی عوام داسې دی چې د هغوی سره انټرنیټ ایکسس شته دی او هغه د روزانه په بنیاد باندې د انټرنیټ یوزرز دي. نو که دغه کسټمر مونږه ټارګیټ کو تھرو سوشل میډیا او په سوشل میډیا کې ورته مونږ خپل پروډکټ وښیو او بیا خپل ویب سایټ ته بوزو. آیا ستاسو ویب سایټ که په امازونی که په هر ځای باندې خو ستاسو ویب سایټ ته هغه کسټمر تاسو لینډ کولی شئ، بوتلی شئ. نو مین چې کوم زمونږ دپاره کم چې زمونږ ډنډ دی، کم کې چې میان نیسو هغه سوشل میډیا دی. د سوشل میډیا نه مونږ یو جال ور واچو او هغه جال په تھرو باندې یک کسټمر مونږ بوزو خپل ویب سایټ ته او هلته پې بیا پروډکټس خرڅوو. کیونکې امازون، علی بابا او دا شیزونه په پاکستان کې شته دی نه، د دې وجود نشته دی. نو دې دپاره مونږ شاپیفای باندې خپل پروډکټ ډسپلی کو، یو کیټلاګ جوړ کو، هغه کیټلاګ ته خپل کسټمر بوزو، هغو ته خپل پروډکټ ښیو او بیا هغوی د هغه کیټلاګ نه زمونږ چې کوم پروډکټ یې خوښېږي هغه آرډر کوو. صحیح. بله پوښتنه دا لرم تاسو نه د دې ځواب به راکوئ خو دمې ته هم څو پروګرام کې وخت هم د دمې شوی دی خو د دمې نه پس چې راشو نو دې پوښتنې ځواب به راته وایي چې تاسو په خپله باندې هلکان تربیه کوئ، ځوانان پیغلې تربیه کوئ چې هغوی د ای کامرس اړخ ته راشي، یعنې تاسو ته دغه ټریننګ ورکوئ. کومې طریقې کار وي او تاسو په ټیچنګ چې کوم یا چې دا په دې کې ورته څه ښایي او څه طریقې سره وي. خو اول یو دمې نه پس چې راشو دغه پوښتنې ځواب به راته یاسر وایي. وکیل بھائی زمونږ چې کوم کورس دی دا فری کورس دی، بالکل کمپلیټلی فری دی، په انټرنیټ باندې پروت دی. تاسو په یوټیوب باندې هم سرچ کولی شئ یاسر شرار په نوم باندې، او که په یوټیوب نه سرچ کوئ زمونږ په ویب سایټ هم دی skillspanda.com/shopify 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 باندې فری کورس زما پروت دی. هغه کورس تاسو کتلی شئ، په هغې کې A to Z د یو نوي کس دپاره چې یو نوي کس ته مایند سیټ جوړول دي، بیا هغه پریکټیکلی په دې کار کې ان کول دي، بیا هغه ته پروډکټ هنټینګ کول دي، بیا هغه ته ویب سایټ ډیزاینینګ کول دي، بیا هغه ته کوریر اکاؤنټس مینجمنټ، بیا هغه ته پیډ ایډز چلول. دا ټول پروسیس ما په کورس کې ډیفاین کړی دی، بالکل فری اف کاسټ پروت دی، هر څوک یې کولی شي. نو د هغې طریقه کار دا دی چې کم طریقه چې دا د سٹارټ نه د مایند سیټ نه والا تر د آرډر پروسیسینګ او آرډر ډیلیورډ پورې
هغه ټوله طریقه کار مونږ په دې کورس کې ډیسکرایب کړل ویل هم دا پریکټیکلی هم فوللا نو هر یو کس دغه کورس کولای شي په دې کې د عمر ایز قید نشته په دې کې د نالج ایز قید نشته که ته په فیسبوک باندې ناس یو ویډیوګانې ګوري او په هغې باندې کمنټس کولی شي که ته د ټیک ټاک ویډیوګانې لایک او ډس لایک کولی شي نو ته ای کامرس کولی شي ته بالکل دغه کورس وکړه او دغه کورس نه به تاته یو بیسیک روډ میپ میلاو شي د هغې نه پس زموږ یو کمیونټي ده په فیسبوک باندې چې د هغې نوم دی یاسر شرار آنلاین دا یو فیسبوک گروپ دی چې په دې کې تقریبا 20-22 هزار کسان دي دا کسان د یو بل نه تپوس پوښتنه کوي چې چاته څه مسلې دي خلک راځي د یو بل هیلپ کوي د یو بل مدد کوي نو د هغې سره هم یو تھرو آوټ یو ایکو جوړه شوې ده یو سیستم جوړ شوی دی چې خلک د یو بل مدد کوي بل شی به پکې دا ایډ کوم چې دای بزنس ته زه همیشه وایم چې دا د چادر او د چاردیوارۍ بزنس ته زمونږ پښتنې پیغلې چې کومې دي زمونږ یو کلچر دی چې زمونږ پیغلې زیات تر ټرای کوي چې بهر ته راونوځي او داسې لکه عام جاب ونه کړي نو دا د هغوی دپاره یو ډېر زیات د مزې بزنس دی چې د چادر او د چاردیوارۍ دننه دی نو زه همیشه په دې خبره باندې فوکس کوم چې زمونږ څومره پښتنې خویندې دي هغوی ته په پهله فرصت کې دا کورس کول پکار دي دا بالکل فری دی یو آیډیا تاسو ته راشي دا بزنس داسې دی چې تاسو سره پروډکټ په کور کې پروت دی پروډکټ هم ډسپلی کو ایډ هم ولګو تاسو ته په ویب سایټ باندې اډر راغی او بیا اډر پروسیسینګ دومره آسان دی چې کم کوریر کې تاسو اکاونټ ا کوریر والا راځي او تاسو د کور نه پارسل چته او کسٹمر ته لګي او بیا تاسو کور ته راځي او تاسو ته پیمنٹ کوي نو په دې کې د کور نه بهر وطن بالکل نشته دا سوټیبل دی په زنانو لپاره صحیح بالکل نور خبرې ته هم کو یا تاسو نه سو پښتنه نور هم لرم خو موږ سره ماریا بنگش بي دا دغه شانته شاروخ خان هم راځي د دینوم سني پښتن لرم ماریا بي ډاکټر اعظم او ماریا کراته وي چې سمره پیغلی یا سمره او سره پروزګار شوی دي سره او د دې سره سم چې کم دینو د ډیجیټل سره یعنی د انستګرام سره دغه شانته د چې کم خپل پروموشن پې کوي خپل پروډکټس په خرڅوي خپل کپړې په خرڅوي نو سمره سره کاروبار آسان دی او یا په دکاندارۍ کې چې کم دینو دغه طریق چې دکان وینو آسان وي کنه مطلب دا چې د انټرنیټ د لارې وي نو دغه د دوه پوښتنې کراته په وزارت جواب وای نو مننه بوي زموږ سره چې دی لس خزې دي چې هغوی زموږ د خپلوانې مم دي او دلته کې نورې خزې دي چې هغوی ماشین کاروبار کوي سبق یې نه دی ویلي څوک پکې د لاس کارونه کوي څوک پکې ماشین دي نو لس اوسه پورې خو ما سره لس خزې کار کوي هغې چې دی کپړې جوړوي خپله او هغې ته د سوشل میډیا او د شیزونو پته نشته دی خو د هغې پاکستان کې چې ډېره زیاته ګراني ده نو د دې چوله چې دی هغه زموږ د دې کاروبار د وجې نه کېږي نو موږ سوشل میډیا خو ډېره ښه دی چې موږ ته راغله نو زموږ د وجې نه د بل خیر کېږي د بل د وجې نه د بل خیر کېږي نو موږ وایو چې زموږ دا کاروبار کې چې څونه ډېر خلک دي نو هغومره به چې چا سبق نه دی ویلی هغه خلک به هم راځي او په دې کاروبار کې به هغې هم دا خپل کوي آنلاین خو نن سبا ډېر زیات آسان دی تاسو سره کور کې پروډکټ راواخله اپلوډ کړه او خرڅ کړه دا چې نور مارکیټ ته لاړ شه څه دې خوښ شي میک اپ سامان هر څه د هر چا ضرورت یو اوس خو دنیا ډېره بیزي شوې ده څوک هر څوک مارکیټونو دکانان ته نه ځي نو پکار دی چې سوشل میډیا ته راشي او سوشل میډیا نه فایده اوچته کړي او داسې چې دی نو زندگی به هم اسانه شي او فیمیلز ته پکار دی چې یو کس باندې ټول کور نشي چې یو کس دوبۍ کړي او غیره ګټي او لس کسان یې خوري نه داسې اوس نه کېږي اوس به هر یو کس چې د کور والا راځي چې د ټول کور سره لاس په لاس ودرېږي او لاس په لاس دې سره مدد وکړي نو جنکول هم پکار دی الفان هم پکار دی ماریا خو زما پوښتنه دا ده دې کې پوښتنه دا کول غواړم چې په پښتنه سیمه کې که هغه د پولې دی خوا دي که هغه خوا دي خصوصا پیغلو ذکر وکړم نو هر پیغله چې کم دی نو څه ناڅه هنر لري څوک برچکې جوړي څوک چې کم دی نو پرتوغاښونه جوړولی شي څوک چې کم دی نو د ګلونو کار کولی شي څوک هر یو مطلب څه ناڅه کار کولی شي خو بیا هم دې اړخ ته نه راځي ستاسو په خپله چې زنانو سره خبرې کېږي د پیغلو سره هم خبرې کېږي هغوی ته په هغوی په اړه کې څه اندېښنې وي څه فکرمندۍ وي چې هغوی هم لکه ستا په شانتې دا کاروبار شروع کول غواړي خو نه شي کولی او ډډه ترې کوي څه وجه وي تاسو چې خبرې کېږي نو تاسو ته خو پته ده چې د کې پي کې دا میل ډومینیټینګ سوسایټي ده دلته کې د سړو چلیږي ما سره داسې ښځې هم کار کوي چې د هغوی خاوندان نه غواړي چې هغه زما کور پورې راشي او پیسې خو خوند ورکړي خو دې ته د ښځو کاروبار او د دې غیرت منځ کې راشي نو دا ښځې چې دي د کور نه نشي وتلی او هغه چې دي هغې ته سوشل میډیا موبایلونه نه پرېږدي
او پته نشته چې دې کې څه ملاویږي، خو زموږ سره اوس داسې ښځې دي چې هغې کار کول غواړي او نو هغه وایي چې ما یو خو دغه خنډ شو، یو خو د میل ډامیننټ سوسایټي، بیا پکې ځینې ښځې تاسو وایي چې د کور نه ورته اجازت نه وي، مالي ستونزه یا دغه حساب سره ناپوهي دا هم پکې کیدی شي، که مطلب دا چې مالي ستونزه یا د تعلیم نشتوالی دا پکې خنډ جوړېدی شي که نه؟ نو تعلیم خو ضروری دی. تعلیم چې تاته نه تاته سوشل میډیا باندې ته څه پوهېږې چې یاره دا د کمیونیکیشن څنګه وکړم. کمیونیکیشن سکیل ډېر ضروری دی. هغه داسې چې تا سره یو پروډکټ دی او هغه د بل لینګویج دی، نو یاره ته به څنګه انګلیش کې خبرې کوي، فارسي کې به خبرې کوي، اردو کې به خبرې کوي. نو تعلیم ډېر ضروری دی. بیا داسې دی چې یو کس چې دی کور کې پکار دی چې خپلې لوریانو له تعلیم ورکړي او چې هغې موریانو له څه ورځي، د هغې تروریانو له څه ورځي، نو د هغې سره هغې مخکې بوځي. خو زمونږ درته وویل چې دلته میل ډومینیټینګ سوسایټي دی، سړي نه برداشت کوي چې د دې ښځې کارونه وکړي، د دې لور سبق ووایي. خو که دا غواړي چې د خپلې لوریانې مخې ته راولي، خپلې خوریانو باندې سبق یې ووایي، نو سوشل میډیا بیا ډېره ښه ده د دې لپاره. صحیح، سمه ده. ځکه خو پوهان وایي پوهې ته یې پرېږده چې وطن دله ګلزار کي، که نه نو دا د پیغلو ذکر کېږي او دغه شانتې. راځم شاهرخ خان اړخ ته. شاهرخ خان وایي چې ما په انجینرینګ کې خپل جاب کو او تعلیم یافته ځوان دی، په دوبۍ کې دی، اوس د آنلاین کامرس طرف ته راغلی، یعنې د یاسر په مرسته باندې څومره ژوند یې بدل شوی دی دغلته په دوبۍ کې. لکه که ته هغه ځوانان اوري دغلته کې څوک د سیکیورټي جابونه کوي، څوک ګاډي چلي، او ستا غونته چې کوم دی نو که داسې فیلډ ته راشي او په دې کې خپلې پانګې واچي، نو ژوند یې بدلېدی شي مثبت. مجید اما 9 to 7 جاب وجي لایف می ډیر زیات انتهایی بيزي شوی، حالانکه جاب می هم خو لکه ما چې کله د کم شروع کوي خو ما ډیر زیات انتهایی د فیملی د پارم ټایم ملاو شو. بل دا شی چې څونه پیسې ما په جاب کې پیدا کولې دا غینه ډېری پیسې ما ته په خپل بزنس کې پاتې کیږي. دا کم کنه جلدی کې زمونږ دی فرض کړو یا دو سیلری هم بچت کی کنه، دو تنخواګانې هم بچت کی او دا کار شروع کی. صحیح ده جی. ټول لاول ورکو شانت کې کورس دی وکي او دا کاروبار چې شروع کی نو زما چې زموږ د پښتنو رونو ژوند چینج شي، ژوند به بدل شي. اخیری پوښتنه د یاسر نه کول غواړم، تاسو ته بیا په مخه هم ویل غواړم د پروګرام وخت بالکل سره رسیدي. یاسر دې کې ای کامرس کې څومره د احتیاط نه کار اغستل پکار دي؟ کلند جواب راته یاسر تاسو بیا تاسو ته په مخه وایم ټولو ته. بالکل وکیل صاحب، تاسو چې کوم خبره وکړه دا په هر فیلډ کې ده، دا صرف په ای کامرس کې نه ده، په هر فیلډ کې ده. بهتره طریقه ده د دې دا وګڼم چې تاسو د هر چا چې په یوټیوب باندې یو فری کورس ته تاسو اول هغه وکړو، هغه کورس نه چې کوم نه خپل مایند چې کوم نه ریډ کړو چې آیا دا کار کولای شم کنه، که کولای شي نو بیا خپل انرژي که هغه تاسو د دولت په فارم کې که د فزیکل انرژي هغه تاسو د هغې نه پس یوټیلایز کړئ، نو دا به یو بهتر آپشن وي. اول خپل ځان ریډ کړئ چې زه دا کار کولای شم کنه. صحیح. یو ځل چې تاسو ته اویرنس راشي، تعلیم راشي، تاسو ان شاء الله د دوکې فراډ د المیه دا لک انصر به پکې ډیر کم شي. سمه ده، د دوکې د فراډ او دې نه بیا ځان بچ کولی شي. یاسر شرار او دغه شانتې ماریا بنګش او د دې ترڅنګ شاهرخ خان، زه ستاسو ډېره مننه کوم چې ډیوې ته وخت هم راکړو او ورکړو او خبرې هم را سره وکړې او دغه معلوماتي خبرې ترې را سره وکړې. یو جهان مننه. VOA ډیوا په سټلایټ ټي وي هر ورځ 40 ساعته په ډیش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه، باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسي یا سپې اویابي چینل 103 هر ورځ 40 ساعته. د ډیوا قدرمنو کتونکو هم دا وه د نن ورځې ولولې خپرونه تاسو واشنګټن ډي سي نه کتله. د درې واړو میلمنو خبرې اترې تاسو واورېدې. فکر کوو چې ستاسو په ګټه باندې پرېوتې وي. هم د دې سره د دې خپرونې کوربه زه وکیل خان سره د خپل پروډوسر کلثوم کاکړ او ټیکنیکل عملې تاسو نه اخلو اجازه. تاسو چېرته هم یې بریالي اوسئ، خوشحاله اوسئ. تل وی الله پامان.